سلامونه. زه داکترنویدخپلواک یم او د بحث موضوع مو ډیره مهمه ده، هایپوکلورهیډریا یا لو سټمک اسید. که چیرې د معدې تیزاب په سمه توګه تولید نشي یا په کافي اندازه تولید نشي، نو د هضم او جذب کافي علایم جوړي، لکه پوست پرنډایل فولنس، د ډوډۍ له خوراک وروسته د معدې درندېدل او پړسېدل، بلوټینګ د نس بادونه، ارګمی د نس پړسېدل او ورسره ډایریا یا اسهالات، همچنان قبضیت او په ځینو حالاتو کې قبض او اسهال دواړه په یو ناروغ کې لیدل کیږي. د دې ټولو ترڅنګ د ODS نښه یا تشناب ته ځو، هلته کینو، وخت تېروو اما په سمه توګه نه خالي کیږو. که تیزاب کم شي، د دغو ټولو علایمو ترڅنګ د سر ګنګسیت، زړه بدوالی او د جذب تکالیف جوړیږي چې بالاخره دغه ناروغان سټیټوریا یا ډکې میتیازې، داسې غوړې ډکې میتیازې کوي، آیلی سټولز پاس کوي. ګورئ وبخئ، د معدې تیزاب د هضم سبب ګرځي. که زیات شو ممکن معده وسوځي یا وی ایښوي، خو که کم شول دغه ټول علایم جوړوي. په مختلفو اوقاتو کې معده مختلف مقدار د تیزابو لري. که خالی ولا تقریبا تر 50 ملي لیتره تیزاب لري، ولې که معده له خوړو ډکه ولا د یو نورمال میل یا خوړو نه وروسته ممکن تر 1.5 لیټر تیزاب تولید کړي. د تیزابو د تولید د کمیدو ټول هغه علتونه اوس درته واضح کوم. که د اوږدې مودې دپاره دغه PPI میډیسنز لکه اومیپرازول، پانټاپرازول، ایزومیپرازول او ډکسلانساپرازول او دا زول کورنۍ، دا د تیزابو د کمبود سبب ګرځي، هایپوکلورهیډریا جوړوي. ځینې نور میډیسنز یا دواګانې دي لکه د انټي اسید او انټي هیسټامین، سیموټیډین، فیموټیډین، دا ټول تیزاب کموي. چې تیزاب کم شي په معده کې هضم د ګواښ سره مخ کیږي او بالاخره دا ټول علایم جوړوي. د معدې مزمن التهاب که د اچ پایلوري په واسطه وي، که د انسرټ دواګانو په واسطه وي، او یا هم د قهر و غوسې او تشویش، اندېښنو او ګاستروسایکولوژیکل سمټمز د وجې ټروفیک ګاسټرایټس منځته راغلی وي، دا ټول د تیزابو د کمبود سبب ګرځي. د پیرایټل حجرې ټوله انرژي د زنک، آیرن، مګنیزیم او وایټامین B12 له ادرسه تامینېږي. که چیرې په دغو منرالونو کې کمبود راغی، د هایپوکلورهیډریا ناروغي جوړوي. ګورئ، که په معده کې تیزاب کم شول، له یو اړخه خو دغه ټول علایم جوړیږي چې د هضم د نه کېدو، د جذب د نه کېدو مرتبط علایم دي. له بلې خوا کولمه په یوه بله ناروغۍ اخته کوي چې هغه ته موږ سیبو وایو، سمال انټسټینل بکټیریل اوورګروت. همدغه د معدې تیزاب دي چې له معدې راکوزیږي او دا وړې کولمې ټولې شستشو کوي او د میکروبونو ژوند د خطر سره مخ کوي پکې. که چیرې کم شول، په وړو کولمو کې د میکروبونو دپاره د ودې ښه زمینه مساعده شي، هلته له حده زیات تکثر کوي او ناروغ بیا د قبض، اسهال، د سټیټوریا یا ډکه میتیازو کې هغه بلغم یا غوړ راوځي او د نس بادونه لري.